سلامونه په دې هیله چې تاسو به ټوله روغ جوړ خوشحاله یاست. له پښتو ساینس اکیډمي پر چینل تاسو ټول ته ښه راغلاست. نن چې کوم زه ټاپک دی، نن به زه پر خبر وکم پر باران. یقینا موږ تاسو به ټول لیندلی چې باران وسي، لیکن ډېر خلکو ته دا نه دی معلوم چې دا څنګه کیږي. د دې وشاته کومه فلسفه ده، د دې وشاته کوم ساینس دی چې د هر سړي څه پوښتنه وکړي. چونکې زموږ په معاشره کې چې دی هغه ساینسي سوچ دونه نسته او ریزنینګ وخواته دی خاص نه ځي، نو هغه چې دی یقینا د الله پاک قدرت دی چې دا ګرد شان کیږي، دا ګرد چې کوم پروسس دی، دا ګرد چې کوم سایکل دی، دا ګرد د الله تعالی په قدرت سره کیږي. لیکن اټلیسټ باید چې موږ ته د دې وشاته چې کوم وجه ده هغه باید چې را معلوم وي. دا رقم خو ډېر شیان په دنیا کې کیږي، خو چونکې دا دنیا د اسباب دنیا د خامخا یو سبب یې شاته وي. ټیک دی؟ نو زموږ چې کوم نن ټاپک دی، موږ به نن خبرې کوو پر باران باندې چې باران څه رقم کیږي. څه وخت چې دا اوبه دي یو ځای پرتې دي، ټیک دی، او لمر داسې راوختی او هغه ټوله ورځ پر دا اوبه ولو او دا اوبه ګرمې کړلې، ټیک دی. چې اوبه ډېرې ګرمې سي په اوبو کې دا دغه سته چې څه وخت اوبه ته پر 100 سنټیګریډه ورسې، د دې کوشش اوبه په ویپرز کې بدل سي چې موږ په دغه کې ورته ویل کېږي په ګیس فوم کې دا بدل سي. لکه څه رقم چې تاسو بیندلي چې څه وخت چای پخېږي، نو یو وخت دا رقم راځي چې هغه راویشېږي. دغه د ډېر ګرمۍ له وجې دغه چې کوم اوبه دي دا راویشېږي یو رقم، ټیک دی، او هغه لوړ ولاړ سي. لکه څه رقم چې د ګیس په چاینه کې څه کېږي هغه رقم کیسه ده، ټیک دی. څه وخت دا لوړ ولاړی، نو چونکې دا په ویپرز فوم کې دی، په ګیشیسټي کې دی، یو ګیس جن فوم، چونکې دا دلته لیکویډ پروت و او دلته چې دلته لوړ ولاړ سي دا یو رقم د ګیس په فوم کې لوړ ولاړ سي، ټیک دی. څه وخت لوړ ولاړ سي چونکې د لیټ ټمپریچر چې ول هغه زیات ولو او دلته چې راسي دلته د ټمپریچر چې کوم ډیفرنس دی هغه جلا سي. یعنی مثال کے طور پر که د لیټ 100 سنټیګریډ سي او دا لوړ ولاړ سي، د لیټ ټمپریچر چې هغه در 100 کم یا 80 یا 90 یا 80 خو ټمپریچر کم سي. څه وخت چې دا ټمپریچر کم سي بده چې کوم ګیسیس چې کوم لوړ الوتلي ولې چې کوم مولیکیولز وله هغه یو کلاود اختیار کی، یو وریځ جوړه کی. چې وریځ جوړه سي دې پروسس ته موږ وایي کنډنسیشن، یعنی د ویپر چې کوم فوم دی د هغه څه ولاړه برته اوس سولیډ وخواته ځي، مطلب ګرم شوی اوس برته سولیډ د لیکویډ په خوا ځي، دې ته موږ وایي کنډنسیشن. دا چې کوم د ټمپریچر ډیفرنس له وجې دا ګرد مولیکیولز یو ځای سره جمع سي او هغه دا کوشش کوي چې یو د بله سره میلاو سي. څه وخت سره میلاویږي کوچني کوچني پارټیکلز هغه یو د بله سره میلاو سي او غټ پارټیکلز جوړ سي. لکه مثال کے طور پر دا دوه پارټیکل سره میلاو سي غټ پارټیکل جوړ، دا دوه پارټیکل میلاو غټ پارټیکل جوړ سي. د دې غټ پارټیکل له وجې د دې چې کومه ډنسیټي ده هغه زیاته سي، مطلب د دې چې کوم وزن دی، ظاهره خبره ده چې کوم وزن دی هغه د ډنسیټي سره زیاتیږي او ډنسیټي د وزن سره زیاتیږي. چې څه وخت دا زیاته سي نو د هغه بعد بیا دا پر مځکې چې څه وخت راسي یا مځکه یا سمندر برته په خپله یي پر هغه باندې راوورېږي. نو دغه هغه پروسس دی چې دغه له وجې بارانونه کیږي. هیله کوم چې ویډیو مې خوښه سوي، کور ودان، ډېره مننه، مهرباني.